ګوره زما ګوره قول الله جناب قاری صاحب فکر کوم نوبت زما و نو خو زه تا نه بخښنه غواړم نوبت تا و زه یو دقیقه غږیم بیا قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء دغه یو هفته په اخرو کې طالبان د ما 100 قسمه د ما عکسونه فوټوشاپ کړي چورت مې نه ده خراب چې دا ټول ولسم ما متهم کی ځان ته خبره دلته د پلاټ کې خبرې کوي بایته ودرولې وای ورا زه تاسو ته دا وایم چې ما غږ په غم کړی په تاسو کوم شخصیت ته مزي د خور لمبر ده خور ته نو چې کله و په ورخ تیر شو خو خیر ده اوس دم ختم وي انجینر صاحب بریک د خلی ولیکا موږ خپل موضوع ته براتو اصل صاحب کوي چې ډېر نور خبرې وکي ګوره موږ نه غواړو زه نه غواړم چې چا دلته ورور شاته نایب کې ونه کې ما صرف بیګار هغه ما غږمونه کا ما انجینر صاحب تاسو یو دغه وکړي چې موضوع واوخته از اورېدل مورته نوبت ورکوم ما د خلاص کې خوري مهرباني وکړه بسم الله الرحمن الرحیم زما خو لږ زره پښتنې اوږدې دي جناب قاری صاحب ما انتظارم زیات ویسه ما خوري مهرباني وکړه دوی د قلم راواخلي پښتنې ولیکي چانه د پښتنې نفر مخاطب ما زما پښتنې ټولې راځي کېږي عمر جمال صاحب ته او ما ټولې پښتنې درته دای چې هغه منګه پښتنو کې یو متل لرو وایي ماله په اسمان کې غوښتې په ځمکه په لاس راکړئ نو ډېر ښه چې دلته مې په لاس راغی ما ته که مهرباني لږ زره وخت زیات راکړئ مهرباني خوري اول خو تاسو زموږ پروګرام ته مطلع شي خوري التم ویلکم مهرباني وکړئ نو هلته خو تاسې سره ته چړه هغه تیغم نیولی ده چې هله څنګه ښځه خبرې کوي دا خو نامحرمه ده تاسو خو ما ډاروئ بالکل د خبره غلطه ده خورې په ډېرې بخښنې سره سرخان خوررازي مونږ ته هلته سرخان خوررازي مونږ ته کمنټونه کوي دغې کمنټونه مونږ وایو که راځي را سره هر کله راشئ مهرباني وکړه خورې نه خیر ویسئ پاچا صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې واقعا زما د زړه خبرې وکړې جمال صاحب ته به ما نه پېژنې زه د افغانستان ولس یم زه نه د رئیس جمهور طرفداره یم او نه د طالب طرفداره یم زه د افغانستان ولس یم او یو دردېدلې مور یم یو دردېدلې مېرمن یم دا قصه د پندانې قصه د هر چا ته یې کومه لکه زړه مې ډېر زیات پړسېدلی ده زما خاوند پیلوټ و ستاسې سره هم پیلوټ و میرزا جان شیروانی نومېده کندوز کې په مزار کې کله چې طالبان لاړل هاخوا ته طالبانو سره پیلوټو پروازونه یې درلودل کله چې د نو نظام لاړه د کرزي نظام راغی سړی چون مسلکي کس و نو خو بیرته راغی خپل مسلک ته دلته طالبانو دی واخیست د کابل جلال آباد په لاره کې وویشته او د ده مغزونه والله بالله ثم تله لا اله الا الله محمد رسول الله قسم خورم ما په خپلو لپه کې راټول کړي داسې مې داسې د موټر چت پورې چې نښتي و راټول کړي مې دي داسې په لپه کې داسې ما ساتلي و زیارت مې کوه ورته او نه مې ځمکه پېژندله نه مې اسمان پېژنده او 4 دانې راته ماشومان یتیمان پاتې شو 2 نجونې 2 هلکه ښه صحیح واوره زه ملت یم زه نه اشرف غني یم نه ملي اردو یم نه امنیت یم نه طالب یم زه ولس ما زه په خپل کور کې ساتلي وم دلته خلکو ویلي وای دا وبال ده دا باید ښخ کړي زه به یې په قبر پرته وم ما به یې قبر سره غاړې اچولې وم ما به ورته ویلي چې ته ما ته یوه خبره وکړه زه راغلی یم یو اواز راوباسه چې اواز دې واورم ما سره خبرې نه کولې له هغه ځای نه راوتښتېدلم راغلم خارجي ملک ته چې ودرېږه د ماشومان مې پناه شي زما لورکۍ 14 کلنه لور زما انګریزانو په چاقو ټک چاقو یې وهلې وه تکه یې کړې وه کلمې ورته یې ویستلې وې په سړک کې کلمې پرتې وې ځکه چې دا مسلمانه ده زما لور په دې خاطر وژل شوې ما په خپلو لاسو خپله یتیمه لور خښه کړې ده زه ولس یم نه زه دې موټر لرم نه مې د کوره کوم سیمټي دیوالونه چارپېر دي هېڅ شی نه دي هېڅ شی نه دي ما خپله لورکۍ خښه کړې په دې جرم چې مسلمانه ده ما خپل خاوند خښ کړی په دې جرم چې کافر ده زه څه شی یم درد زما په زړه کې ده قاری صاحب محترم زه نه غواړم دا لایف کې هغه په ډېر په خپل شخصیتو کې لاړه شم چې په ما باندې ډېر زیات فشار راځي
عمر جمال صاحب ته چې نن راځې او وایې چې دا 5 ګوتې یو رقم نه دي، دا 5 واړه ګوتې یو اندازه درد لري که نه لري؟ آیا 5 واړو ګوتو ته چې یو درد ورسېږي یو ستن چوخ کې، آیا فرق شته دا 5 ګوتو کې؟ ټول دا هر څوک چې دا خبره کوي چې 5 ګوتې فرق لري دا غلطه ده. 5 واړه ګوتې یو شی دي. طالب وایي شریعت کې چې ته شرعي نظام دعویدار یې، ته شرعي نظام غواړې، ته د طالب ملاتړ ځکه کوي چې طالب شرعي نظام وي. ما په تا قصاص حق ده که نه ده؟ آیا زما قصاص په تا حق ده که نه ده؟ آیا زه چې ماښام دروازه بندوم زما د دسترخوان په سر یو نارینه نشته چې کښېني؟ زما ماشومان تر اخر د عمر په د یتیم په نامه یادېږي. آیا زما قصاص په تا حق ده که نه ده؟ آیا زما قصاص حق ده که نه ده؟ مګر ما خپل قصاص تا نه اخیستی. پوهېږې څه رقم مې اخیستی جمال صاحب؟ ما خپل 3 واړه ماشومانو ته قلم په لاس ورکړی. ما خپل 3 واړه ماشومان د تعلیم او د دین او د هېواد د ساتنې او فدا کولو په روحیه ما راغټ کړي دي. زما ماشومان چې دي هغوی قلم پیژني، توره نه پیژني. ته عمر جمال صاحب ته چې له طالبانو سره کښېنې هغوی ته دا ووایي چې قلم قصاص په قلم واخلئ نه په توره. هلاک کورنۍ ما هلاکوئ. ته وایې چې زما څو پوښتنې دي تاسو نه. ته اول زه هم امریکا وژلی یم او هم طالب وژلی یم. جمال صاحب ته ماشومان لرې؟ فکر وکړه ستا مېرمن هېڅوک نور نه لري په کور کې، ماشومان ورته رالغاړې دي. له کوم چې ورته ډوډۍ ورکړي، سپي پرې نه مینځي، څه وکړي؟ آیا ستا واړه ډوډۍ غواړي که نه غواړي؟ جامه غواړي که نه غواړي؟ هغه مېرمن چې لاړ نه شي سپي پرې نه مینځي هغه څه وکړي؟ څه شی وکړي؟ ته ما ته دغه جواب راکړه. دغه واړه یتیمان ما غوندې په سلهاوو مېرمنې داسې دي چې هغې نه له زما هم طالب دښمن ده. مسلمان ده باندې خدای کافر که کافر خو کافر و. ته شپې کور کې ننوځې جمال صاحب، مېرمن د دسترخوانه وارې درته کښېنې او مړې ډوډۍ خورې. ماشومان دې در سره یو باندې غږ کوي بل باندې غږ کوي. ماشومان دې درته وایي پلاره دا شی راوړه دا شی راوړه. آیا فکر دې کړی؟ ستا زامنو په شان ستا د لور په شان زما هم لورکۍ ده، مګر داسې نشته چې د سر ورته ووایي چې پلاره زه په دې سوال نه پوهېږم، پلاره زما دا شی نشته، پلاره زما دا شی نشته. کله تاسو هم دا فکر کړی؟ آیا څوک چې ځان ته طالب وایي دا فکر کړی؟ زه ولس یم، ما نه پوښتنه وکړم، قاري صاحب نه پوښتنه کوم، بل نه پوښتنه کوم، اشرف غني نه پوښتنه کوم، انجینر نه پوښتنه کوم، نه پوښتنه وکړم. مورې ما ته لږ اجازه راکوي چې خبرې درسره وکړم؟ زه ستا خبرو لپاره دومره ځان منتظر یم. زه تا نه ډېرې پوښتنې لرم ځکه ما ته لږ اجازه راکوي چې خبرې وکړم؟ ستا ډېر په اسانه تا وویلې، زما ګیله درنه دا ده ډېر په اسانه دې وویلې چې والا څوک چې مړه شوي خدای د هغه ته عفو وکړي. آیا ته پوهېږې چې دا د مرګ لفظ څومره دروند ده؟ آیا ته پوهېږې چې دا چې ته یو چا ته وایې چې الله دې ورته عفو وکړي، هغه ته دغه تحمل اورېدل زغمل څومره دردناکه ده؟ تاسو ما خبرې ته درګدئ که نه؟ ښه، په ډېرې بخښنې سره البته ستاسو قصه ډېره دردونکې ده او په حقیقت سره چې ټول ورته احساساتي شو. دا یو تریخ حقیقت ته چې په افغانستان کې په ډېر تاسف سره ډېر ظلمونه شوي دي، د تېرو 40-50 کلو کې شوي دي. ستا غونډه کې نوره ډېرې داسې مورکیانې شته، خورکیانې شته چې هغوی سره دغه ظلمونه شوي دي او موږ
د غندل خو ډیره یوه هېڅ خبره نه ده چې موږ یې وغندو، غندل چې شوي، بلکې موږ غواړو چې که موږ کاشکې څه کولی شوی چې د وخت مو داسې واپس کړی وی او بیا خدای پاک داسې پیښه نه وی راوستلې. خو البته د زموږ د لاس خبره نه ده او موږ به دا دعا کوو چې الله د دوی وبخي، موږ بل څه نه شو ویلی، او موږ به دا دعا کوو چې الله تعالی د دوی ته جنت الفردوس ور نصیب کړي او تا ته د خدای پاک د زړه صبر در نصیب کړي، او خدای دې وکړي چې ستاسو غونته کې نوره خورکیانې خدای دې وکړي چې ټولو ته خدای پاک د زړه صبر ور نصیب کړي، او خدای د په نورو خورکیانو داسې وخت رانولي ځکه چې تم زما خور یې بله مې خور ده، لکه څنګه چې په تا تېرې دي داسې نوره په ډېرو خورکیانو تېرې دي. زمونږ د لنډو خلکو نه هم داسې خلک شته، زما د قوم د خلکو نه هم داسې خلک شته لکه د تاسو. په ډېر تاسف سره چې دا یو واقعیت ته چې زمونږ په افغانستان کې دا ناورین را روان ده، خو دلته مونږ د الله تعالی نه دغه غواړو چې زمونږ دغه ناورین تر د پای ټکی کېږدي، او د پای ټکی زمونږ په لاس کې ده. مونږ او تاسو البته احساساتي کول، خو تاسو ظاهره خبره ده چې تاسو به احساساتي کېږئ، ستاسو وړه لورکۍ داسې ده لکه زما لورکۍ، ستاسو میړه خو زما داسې ده لکه ورور، الله د دوی قبول کړي په خپل دربار کې. خو مقصد مې دغه ده چې اوس د را روان وخت الله د ونه کې چې نوره داسې ناورینونه، نوره داسې مشکلات راشي، د هغې دپاره د پای ټکی صرف دغه دی چې زمونږ او ستاسو په وطن کې شرعي نظام راشي او سوله ییز نظام راشي، که هغه د اشرف غني لاندې و، که هغه د طالبانو لاندې و، که هغه د حکمتیار لاندې و، که هغه د عیسی صاحب لاړو هلته کېناستو داسې وښایه چې نظام یې جوړ کړو اسلامي. مونږ د اسلامي نظام طرفداري کوو، نور د طالبانو طرفداري ما نه کړې ده. تاسو ته غلط فهمي ده که ته وایې چې زه د طالبانو طرفدار یم، د طالبانو د سیاسي نظام طرفدار نه یم، اما د شرعي نظام طرفدار یم، ځکه چې په دوی کې ماته شریعت لیدل کېږي. د زه بار وایم په حکومت کې ماته شریعت نه لیدل کېږي. البته دا خلکو ته ډېرېږي چې کله زه دا خبره وکړم، دا د اسلام سره جفا ده چې د وحشي ډلې نظر ده. زما نظر دغه ده چې په دوی کې شریعت شته، په دوی کې شرعي محکمه شته، په دوی کې حدود اجرا کېږي، په دوی کې ډېرې خبرې دي. زما اوس ته په حکومت کې په ډېر تعصب سره چې نشته، مهرباني وکړئ تاسو زمونږ ته په دې حکومت کې راولئ چې موږ در سره ودرېږو، او قسم مې د خدای وي چې اوس کې به در سره ولاړ وم، اول به جهاد زه در سره کوم د طالب د خلاف که چېرې په حکومت کې شریعت راغلی. ګوره جمال صاحب، تاسو دلته غیر مستقیم د یو وحشي ډلې تاسې ملاتړ کوئ چې دوی کې شریعت شته. سیاسي نظام نه ملاتړوم، شرعي نظام ملاتړ کوم، که په دنده کې ملاتړ کېږم زه ملاتړ یم، خو سیاسي نظام نه. او کسان په شهادت رسولي دغسې دوی هم رسولي، دغسې ملي اردو هم رسولي دي. خو البته موږ اسلامي نظام غواړو، موږ نه طالبان غواړو نه بل څوک غواړو، چې هر څوک یې راوړي الله ته وکړي چې دغه اشرف غني ته خدای توفیق ورکړي. زه به خپل پوښتنې ته دوام ورکړم. ستاسو تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې کمونیزم د په افغانستان کې کمونستان دی. آیا تاسو د کمونیست دیموکراسي ده، دیموکراسي کمونیزم نه امخته و، اوس دیموکراسي ده. او دیموکراسي باندې به هم راشم. هغه کې تاسو په خپله یو ځل خبره وکړو، ما یاداشت کړی خدای کې چې ونه کړئ. د کمونیزم اصلا کمونیزم یو مکتب ته چې دوی څانګې لري، یو سوسیالیزم د بل کمونیزم ده. دا چې دا زمونږ په ژبه یا په پښتو کې یا په دري ژبه کې خلکو ته ویل شوي نه دي، او بس دغه تفهیم شوی ده چې کمونیست بس خدای نه پیژني. انجینر صاحب وایي کمو یعنی خدای، نست یعنی نشته. زه افسوس خورم چې دا انجینر وایي ځان ته. کمونیزم یو سیاسي اصلا یو سیاسي مکتب ده چې دوی څانګې لري، یو سوسیالیزم ده بل کمونیزم ده. په کمونیزم په سوسیالیزم څانګه کې کار په اندازه توان ده او معاش په اندازه د کار ورکول کېږي. دا اقتصادي نظام ده، دا ټولنیز نظام نه ده. کمونیزم چې ده هغه بله څانګه د اقتصادي نظام ده چې هلته کار په اندازه د توان ده او معاش په اندازه د ضرورت ده. دغه لغات خلکو ته غلط ما معنا کوي. ما هغه ورځ هم د قاري صاحب انجینر صاحب ویلی چې ته خیر د مشر یې دغه الفاظ غلط مه ترجمه کوه، ځکه چې یو څوک چې ځوان یې هغه راځي هغه په دې باندې نه پوهېږي، هغه ویني چې تا ږیره ایښې ده، دا چې ستا هر تا د ږیرې لاندې یو شیطان سره ځوړند هغې نه خبره ده. مګر ته چې وینې چې تا ږیره لري وایي جناب جمال صاحب د زما پوښتنې ځان سره یاداشت کوي.
په دغه جګړه کې چې تاسې وایي چې د منګه دلته راځو او د نظام اسلامي نظام راوړو، آیا دا ټول نظام په اشرف غني پورې تړلی ده؟ زه به خپلې پوښتنې ټولې وکړم، بیا زه ستاسو خبرو ته غوږ نیسم. آیا دا ټول نظام یوازې اشرف غني پورې تړلی؟ آیا دا ټول نظام یوازې امریکا پورې تړلی ده چې تاسې اسلام په دې دوو کسانو باندې بانه نیسئ او د ولس وژنئ؟ اشرف غني څوک پکې مري؟ د امریکا څوک پکې مري؟ خو زه پکې تباه کېږم که نه. همدغه زه چې ټولنې ته والله بالله سمت الله چې قسم ده چې زه ټولنې ته وځم خیر لپاره لاس اوږدوم، ځکه چې زه زما په شان سلهاو خویندې دي چې خیر اوږدوم، چې خیرات وغواړم. همدغه تاسې غوندې ضعیف النفسه نارینهګان، همدغه تاسې غوندې داسې صفته نارینهګان زما لاس راکش کېږي او ما فحشا ورته کش کوم. داسې ده که نه ده؟ دا د ټولنې هغه تریخ حقیقت ده. نو اشرف غني په دې کې خو نه مري که نه؟ ته خو ما وژنې. ما بله پوښتنه درنه دا ده چې زمونږ او تاسو په ټوله کې د افغانانو بیا په پښتنو د نارینهو غرور په چیش کې ده، په پټکي کې ده که نه ده؟ په لونګۍ کې ده که نه ده؟ ده که نه؟ آیا ما کله هم ستا لونګۍ ته سپک کتلي د یوې ښځې په توګه چې ته ماته ناقص العقل وایې، ته ماته ضعیفه وایې، ته ماته کور کې مې راایسارئ؟ آیا ما ستا لونګۍ ته سپک کتلي دي؟ آیا ما ستا دغه پګړۍ ته سپک کتلي دي چې ته زما ټیکري ته سپک ګورې، زما جامې ته سپک ګورې، زما په جامه کې زما په ټیکري کې ته انتحاري کوې؟ آیا زه به دا درته وبخم؟ ما خو تا کالی ته، ما ستا لباس ته، ما ستا هغه پښتونولي ته تل په درنده سترګه کتلې، خو تا د ملالې د بیبي نه رانیولې، د ملالې او تر یو غریبې مور خور مور پورې تا د ټیکري ته، تا د جامې ته سپک وکتل. زه دې په ټولو کې سپکه کړم، په دې کار باندې دی. بل دا چې ته وایي چې دا ولس تم چغې وهي چې زه ولس اواز پورته کوم، اشرف غني هم چغې وهي چې زه د ولس اواز پورته کوم. نو دا ولس څوک ده؟ ته په حقه یې که هغه په حقه ده؟ ته په حقه یې که هغه په حقه ده؟ ما ته چې زه ولس یم، نه چوکۍ لرم نه زرې موټر لرم، ما ته خو نه ته په حقه یې نه هغه په حقه ده. ولې ته مې هم وژنې هغه مې هم وژنې؟ ما ته تاسې دواړه یو ورقه مستئ. ته ستاسو هدف د اسلامي نظام نه څه شی ده؟ تاسې وایئ چې موږ غواړو په کابل کې اسلامي نظام راولو. آیا په کابل کې اوس داسې کومه مسجد، داسې کومه جماعت، داسې کومه جنازه، داسې کوم اسلامي هغه دود ده، اسلامي بنسټ ده یا لاره ده یا کوم هغه ټولنیزه پښتونولۍ دود ده چې هغې ته حکومت ولاړي او ویلي چې مې کوه؟ ستونزې شته، فساد شته، په درې واړو قواو کې فساد شته ده، هم په اجرایه قوه کې، هم په مقننه قوه کې، هم په قضایه قوه کې. په درې واړو قواو کې فساد شته ده. داسې نه ده چې پاکې وي، نه. ځکه ذهنیت خلکو سره دا ده چې نن چوکۍ ته ورسېدم، سبا ورځ بیا دا چوکۍ نشته چې څومره اوسو باید واخلم. زه دا نه وایم چې نشته، بالکل فساد شته، بالکل فساد شته، مګر دا فساد په دې معنا نه ده چې اسلامي نظام نشته. او که ته وایې چې اسلامي نظام نشته او زه په کابل کې ژوند کوم او زه ځان ته مسلمانه وایم، لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایم، نو ته دا حق بیا نه لرې چې ته ما ته ووایې چې زه په کفري نظام کې ژوند کوم. او زه دا حق تاته نه درکوم، ځکه چې زه نه عسکر درولې یم چې مونځ وکړم، نه پولیس درولې یم چې مونځ ونه کړم، یا نه کوم بل چا درولې یم چې زه روژه ونه نیسم. نظام موجود ده، ستونزې پکې دي. که ته ځان ته د ولس غمخوار وای، که ته ځان ته د ولس استازی وای، که ته ځان ته د ولس خیرخوا وای، راځه کښېنه دغه ستونزو
د له منځه وړلو لپاره کار وکړه، د دغه ستونزو د کچې راښکته کولو لپاره کار وکړه. دا نه چې ټوپک دې په اوږه اچولی ده. زه ستاسو لایفونه وینم، دومره هغه احساساتي ځوانان تاسو ترې استفاده کوئ، دومره احساساتي ځوانانو نه تاسو استفاده کوئ چې هغوی په هیڅ هم نه دي خبر، هیڅ باندې والله بالله که خبر اوسي. نظام شته، هیواد شته ده، هر څه شته دي. راځئ د اصلاح لپاره کار وکړئ. راځئ که تاسو وایئ چې امیر المؤمنین ده، زموږ امیر المؤمنین ده جناب جمال صاحب، ته په کوم حق طالب، زه تا ته چې خبرې کوم زما هدف طالب، ته په کوم حق یو چاته امیر المؤمنین وایي؟ آیا ته چې چاته امیر المؤمنین وایي هغه په هغه کې دا ځانګړتیاوې شته که نشته ده؟ آیا دغه ستاسو امیر المؤمنین خورې ښایي دا پوښتنو ته به جواب ورکړي، بیا به ته پوښتنه کوې. تاسو دواړه ډیالوګ وکړئ. صحیح ده، موږ به تاسو هغه واورو. مهرباني تاسو جواب ورکړئ. عمر جمال صاحب تاسو جواب ورکړئ، مهرباني. ښه بخښنې سره مورې ماشاءالله پوښتنې خو دې ډېرې وې، خو زه به کوشش وکړم چې څومره څه علم خدای پاک ماته راکړی دی چې خدای توفیق پرې راکړي او جوابونه درکړم او معتدل اسلامي جوابونه وي چې اسلام په اصل کې معتدل ده، په اسلام کې افراط او تفریط نشته. تاسو خورکۍ ووې چې تاسو وایئ چې موږ دلته اسلامي او مثلا موږ دلته اسلام راولو، نو د اسلام په اشرف غني پورې تړلی ده یا په امریکا پورې تړلی ده؟ او تاسو زیاته کړه چې په دغه خو اشرف غني نه مړ کېږي، بلکې نه د څوک خپل مړ کېږي، بلکې زموږ ولس مړ کېږي. خورکۍ تاسو ته دلته یو وړوکی سوء فهم ده. زه طالب نه یم، نه د طالب نمایندګي کوم او نه د طالب طرفداري کوم په سیاسي لیول او په دغه لیول چې د دی روان ده. د شریعتي طرفداري کوم چې د نظام شرعي ده طرفداري کوم.